أستاذ العلماء شيخ القرآن والحديث غازي شيخ رحم الله حقاني صاحب دامت برکاته العالیه جاغي تشریف راوړي او خپل علمي وینا محترم حاضرین ته واوروي. شيخ القرآن والحديث أستاذ العلماء مناظر أهل السنة غازي شيخ رحم الله حقاني صاحب حفظه الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. زمون مشران استاذان و مرشد پاک و د مرګرو په اجازت باندې بیا د دې معافي یو څو مختصر یو لس منټه بستاسو په خدمت کې عرض کوم، اگر چې زه صرف د شرکت په نیت باندې راغلی وم د شمولیت. امام بخاری رحمه الله اخیرنی حدیث تلاوت کیږي، شیخ سے مبارک بھی تلاوت کی. امام بخاری رحمه الله په دې اخیرنی حدیث کې په معتزله باندې رد کړی. امام بخاری رحمه الله کا څوک دا اعتراض وکړي چې الله په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د الله په دین منګولې ولګوئ او تفرق او فرقې مو جوړوئ، اختلاف مو جوړوئ. نو امام بخاری رحمه الله په دې اخیری حدیث کې په دې یوه فرقه باندې رد ولیکئ. آیا دا فرقې جوړول دي که نه دي؟ بعض خلک دا اعتراض کوي چې په دې پنځپیریانو وابیانو بریالویانو باندې اعتراضات کول فرقې جوړول دي، او الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لیکن دا اعتراض په امام بخاری رحمه الله باندې نه واردېږي، ځکه د دې آیات معنا دا نه ده چې په فرقو باطلو او اهل بدعاتو باندې ردونه مه کوئ. کنی بیا پتا اعتراض په امام بخاری رحمه الله باندې خدای نه خاص راشي چې په دې اخیری حدیث کې په معتزله او رد ولې کړی دی. معتزله د نن سبا پنځپیریان دي، دا به درته لږ یو دوه منټو کې انشاءالله بیان کړم. یعنی په دې اخیری حدیث کې په پنځپیریانو رد کوي، ځکه چې د واعتصموا بحبل الله معنا دا ده چې په حق راټول شئ، ولا تفرقوا تفرق عن الحق مکوئ، د حق نه جدا کیږئ ما. ولا تفرقوا دا معنا نه ده چې په اهل بدعاتو باندې رد مکوئ. په دې اخیری حدیث کې امام بخاری رحمه الله وزن د اعمالو ذکر کوي، او د وزن د اعمالو نه معتزله منکر دي کړي. معتزله داسې یو ډله نه وه چې مخکې وه اوس نشته. تاسو به په صحیح البخاري کې باب مناقب ابي بکر رضی الله عنه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مناقب په باب کې عمدة القاری چې د صحیح البخاري شرح ده دا به مکتلی وي. په دې کې فرمایي من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزله، څوک چې په دې قبر کې د دې مړي د ژوند نه منکري معتزله دغه خلک دي. نو د بخاری په شرح کې د حیات فی القبر نه چې څوک منکرین دي دې ته معتزله وایي. حیات فی القبر دا مرګ یوه ذایقه ده، کل نفس ذایقة الموت. تاسو چې روژه کې کله دیګ پخوئ نو کله سړی هغه د دیګ مرګ څکي، څکل 10 یا 20 سکنډه وي، نو مرګ 10 یا 20 سکنډه مسئله ده. 10 یا 20 سکنډه بعد دا مړی په همدې ځای کې په همدې کور کې ژوندی شي، او دا خلک چې ورباندې ژاړي نو دا مړی خفه کېږي. ان المیت لا يعذب ببکاء اهله علیه. نو دلته ژوندی شي یو 20 سکنډه دی صرف روح د دې بدن نه جدا وي. بیا چې کله دا جنازه قبر ته روانه شي نو چې ښه سړی وي وایي قدموني قدموني، زر زر مې وړئ. نو دا قدموني قدموني خبرې م ژوندی کوي. او چې کله په قبر کې کېږي او خلک ترېنه روان شي نو یسمع قرع نعالهم، د خلکو د پښو د بڼو کشارې اوري، اورېدل هم ژوندی کوي. نو دا په دې قبر کې ژوندی شي. نکیرین ورته راشي په دې قبر کې کښېنئ، کښېناستل د ژوندي کاري.
بیا ترې نه درې پوښتنې کوي من ربک وما دینک ومن نبیک دې اوري او جواب ورکوي جواب د ژوندي کاري بیا ورته ملایکې وایي نم که نومة العروس وده شه وده ژوندی وي هغه د اسرافیل علیه السلام تر شپېلۍ پورې دی په دې قبر کې ژوندی چې کله د اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلۍ پوشي نو بیا دا ژوند نورم قوي شي نفس ژوندی وي خو نورم قوي شي دغې ته حیات فی القبر وایي او د یثبت الله الذین آمنوا د دې آیات لاندې مفتی شفیع صاحب فرمایي چې دغه ژوند د قرآن کریم د لسو آیاتونو نه اشارتن او د قرآن د اویا متواترو احادیثو نه صراحتن ثابت دی نو د لسو آیاتو د اویا احادیثو نه دا ژوند ثابت دی د دې نه څوک منکر دی نو عمدة القاری کې فرمایي من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلة د دې حیات فی القبر نه منکرین چې کوم دي دا معتزله دي هغې وخت ورته معتزله ویلې نن سبا ورته پنجپیریان وایي نو امام بخاري رحمه الله په دې اخري حدیث کې په دوی باندې رد کوي دوی وایي چې دا روح چې د دې بدن نه جدا شي نو د اسرافیل علیه السلام تر دویمې شپېلۍ پورې بیا ورته دا روح نه راځي دا روح جدا یې په یو بل جسم کې الله پاک اچولی او دی دلته همداسې د جماعت په طریقه باندې پروت دي له دې وجې پنجاب کې دې ته خلک مماتیان او پتریان وایي یعنې دا یو پتر دی یوه تیږه ده په ده کې د روح تعلق بالکل نشته د دوی ډېر کتابونه دي لکه ندای حق عقاید علما اسلام مسلک الاکابر د دنیا کتابونه دي و یوه نوعه د تعلق هم د روح د دې جسد سره نشته نو په دې اخري حدیث کې په دغې ډلې باندې رد کوي دا ډله خو مطلب می دا و چې مفتی شفیع صاحب د یثبت الله الذین لاندې لیکلي چې دغه ژوند د قرآن د لسو آیتونو نه اشارتن او د اویاو متواترو احادیثو نه صراحتن ثابت دی د دې نه پنجپیریا منکر دی له دې وجې نه د دوه نویو مدارسو د کراچۍ نه تر دې پېښوره پورې دا فتوا ده چې دا اهل بدعت دي دا پنجپیریان او د دوی په سلمون مکروه تحریمي او واجب الاعاده دی آپ کی مسائل قرآن کا حل کی ضرور فتوی د دوی په باره کې لیکي وی وہ میرے اور میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہے وی دا گمراہان دی دا اکابر پنیز او زما پنیز او د دوی په سلمون وی مکروه تحریمي دی او د دوی د بیانونو اوریدل وی ناجایز دی او هر قسم تعلق ساتل ورسره حرام دی نو په دې اخري حدیث کې په دغې ډلې رد کوي چې په پښتو کې زه درته وایم پنجپیریانو باندې رد کوي دا پنجپیریان او وهابیان چې نورو ولایتونو کې خبره نه کوم په دې ننګرهار کې د 6,000 طالبانو وینې توی کړي دا اهل بدعت دا د داعش په صف کې درېدلي څوک نظریاتي ورسره ولاړو څوک ورسره عملي ولاړو چا چې د داعش په خلاف قرباني ورکړې د هغوی ته معلومات دی دلته زموږ مسؤلین او مشران هم ناست دي الله پاک دې د دوی توجه دې طرف ته راواړي چې دا د خپلو 6,000 شهیدانو وینو د دې احترام وکړي او دغه علاقه کې خصوصا دلته خو نور څوک نشته خو دلته دغه دوه ډلې وي چې دا د مسلمانانو وینې توی کړي نو چې دوی ته بیا مسؤلیتونه او د اهمیت ورنکړي حدیث کې راځي من وقر صاحب بدعة فقد اعان على حق الاسلام چا چې د بدعتي عزت وکړو قاضي کړو ولسوال کړو مسؤل کړو نو د اسلام پر اړولو کې کومک وکړو مطلب می دا دی چې اوس هم شته داسې شته دی چې کله موږ یو مشر ته ووایو چې دغه یو خو پکې شته دا بل هم شته دی نو هغه وایي قحط الرجال دی نور خلک نشته نو مطلب می دا دی چې دا مسلې شته دی نو د اخري حدیث کې په دغې ډلې باندې رد کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی بیا په دې دوه کلمتان دا دوه کلمې دي دا دوه کلمې الله پاک ته حبیبتان دي او د دې حبیبتانو وجه علما دا ذکر کوي چې په دې کې مراتب د الوهیت ذکر کیږي مقامونه د الوهیت سبحان الله کې تنزیه ده او الحمدلله کې عظمت ده صرف دا دوه منټه خبره کوم سبحان الله کې تنزیه ده تنزیه ګور دې ته وایي چې د مخلوق صفات په خالق ته نه ثابتوي دا بنوي چې الله په عرش باندې دی عرش ورته مکان دی دا بنوي چې الله په اسمان کې دی او اسمان ورته مکان دی دا مکانونه چې کوم دي د دې هر تعریف چې تاسو ګورئ د دې په تعریف کې جسم راځي او جسم د مخلوق صفات دی نو د مخلوق صفات په الله ته نه ثابت دی لدې وجه نه زموږ ټولې فتاوی وایي هر یو بلا استثناء چې څوک وایي چې الله په اسمان کې دی او عقیده دی چې اسمان د الله لپاره مکان دی یا څوک وایي چې الله په عرش دی او عرش د الله لپاره مکان دی نو دا کافر دی بلا استثناء ټولې فتاوی وایي
ځکه دا د مخلوق صفات دي او د مخلوق صفات په خالق ته نه ثابتوي. سبحان الله کې دغه تنزیه ده او الحمدلله په دې کې د الله عظمت بیانېږي. عظمت دا چې د الله صفات خاصه چې کوم دي دا به مخلوق ته نه ورکوي، لکه د الله چې کوم خاص صفت دي هغه علما ذکر کوي په کتابونو کې، نو یو پکې تنزیه او بل پکې عظمت بیانېږي. په دې کې په دې مجسمه او په دې نورو اهل بدعات باندې رد دی. الله پاک دې د دې طالبانو نه د خپل دین خدمت والی او الله پاک دې موږ د دې فرق باطله او د عقاید باطله نه په خپل حفظ او امان کې وساتي. واخر دعوانا الحمد لله. د جناب حضرت شیخ صاحب د جزا وینا نه ډیره مننه کوو. الله پاک